نن به زه تاسو ته په یو داسې ټاپک خبرې وکړم کوم چې نن سبا دا ځوانان د وایرل کېدو دپاره ځان سره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ښه به یې ټیک ټاک به یې. نن به زه تاسو ته په یو داسې ټاپک خبرې وکړم کوم چې نن سبا دا ځوانان د وایرل کېدو دپاره ځان سره کوي. دې دنیا کې دا ښکلی ژوند پکار دی، نه د په وایرل کېدو به دا مور او پلار څه وکړي، یا دی راوغورځېږي کو بچ هم شي نو خپل لاس به یې ماتي، نو بیا په هغه ګوټ شل ژوند باندې څه خیر دی. کو یو کس د وایرل کېدو دپاره د خپل ژوند نه لاس ووینځي، دا وایرل کېدل ډیر ضروري دي. مثال کې یو کس وایي چې زه د وایرل شم، نو د هغه دپاره 200 لارې نورې هم دي. فار ایگزامپل یو کس وایي چې زه د وایرل شم، نو هغه له به زه یو لنډ مثال ورکم. کو یو کس کور جوړی نو هغې دپاره بنیاد ډیر مضبوط جوړی، ځکه چې بره پې بیا کوم آبادي کیږي نو لاندې هغه بنیاد ته نقصان نه رسی. د دې مثال مې ځکه درکو چې ایجوکیشن چې ټول بنیاد دی هغه په میټرک باندې جوړیږي. دا کم کسان ډیر وایي، دا کم چې دا 14 سال نه واله د 20 سال پورې کم کسان وي، نو هغوی دا کوشش کوي چې زه دې په څه طریقه وایرل شم او زه دې په څه طریقه مشهور شم چې ما دا خلک وپېژني. هغوی ته زما دا ریکویسټ دی چې وایرل کېدو ډېرې طریقې دي. فار ایگزامپل یو کس په میټرک کې دی، هغه د میټرک کې ښه سټډي کوي، ښه کار دی کوي، میټرک ایگزام راشي او هغه پکې فرض کرې پوزیشن واغستو په بورډ کې یا سکول کې، نو دا آلریډي وایرل شو، ځکه چې د بورډ ریزلټ وځي نو په سبا باندې به دی په اخبار کې هم راشي چې د پلانکي زوی دومره نمبر یې واغستی او بورډ کې فرسٹ پوزیشن واغستو، سیکنډ یې واغستو، تھرډ پوزیشن یې واغست یا ټاپ 10 کې راغلی. مخکې چې دی بیا اے پی سی کوي، بی ایس کوي، ایم ایس کوي، نو د هغه ټول اول چې فرض کړئ یو کس پی ایچ ډي وکړه او هغه د یو جاب دپاره سلیکټ کیږي، نو د هغه ټولو نه مخکې میټرک ډیمسي سرټیفیکیټ کتل کیږي چې د په میټرک کې څومره مارکس اخیستي. د هغې نه بعد بیا ای پی سی ګوري، بیا بی ایس ګوري، بیا ایم ایس ګوري، بیا وروسته پی ایچ ډي ګوري. نو دا څومره یو ښایسته طریقه ده د وایرل کېدو. بل یو مثال برله درکم. فار ایگزامپل یو کس وایي چې ما خو میټرک هم کړی، ای پی سی مې هم کړی، بی ایس مې هم کړی، ایم ایس مې هم کړی او دا هر څه خو په ما تیر دي، نو زه به څنګه وایرل کېږم؟ نو د هغه دپاره زه به یو داسې مثال درکم. هغه یو کس دی سټډي کوي، فار ایگزامپل سی ایس ایس ایگزام باندې سلیکټ شو، اسسټنټ کمشنر رالی یا اے ایس پی رالی پولیس ډپارټمنټ کې، نو دا د وایرل کېدو یو بلې طریقه ده. یا د هغې نه په کم سکیل کو زه خبره وکړم، په خیبر پښتونخوا پبلک سروس کمیشن یا په فیډرل پبلک سروس کمیشن باندې یو جونیئر افیسر ولګېدو. لکه مثال کې زه به اے ایس آئی پولیس ډپارټمنټ خبر وکړم، دی به دومره وایرل شي چې هر سړی به سبا باندې یا په بله ورځ باندې وایي چې د پلانکي زوی ګوره دومره قابل و چې په سی ایس ایس باندې اے ایس پي رالی یا اسسټنټ کمشنر رالی یا داسې بل پوسټ باندې رالی، هغه ته به ګاډی هم میلو شي، نورې مزې چرچې به وي. نو دا هم د یو وایرل کېدو طریقه ده. دا نه چې زه دې په غر په څوکه باندې ځان را بانډه کم په ګټه پسې، یا دې زه په تمانچه یو ډز وکړم نو زه به وایرل شم. تاسو وینئ راوینئ چې څوک تمانچې راوالي،
ځان له ټیک ټاک ویډیو جوړي او د ژوند نه لاس وینځي. د دنیا دا ژوند ډیر کم دی. دا خو ښایسته تیرول دي. جنگ جګړې پکې نه دي کول پکار. او وایرل کېدل دا ضروري نه ده چې څوک ته تمانچه ځان پسې راوالي ډزو کې او دا دې وایرل شي، یا دې د غر څوکې ته وخیږي او رابانډه دي شي، یا داسې یو بل خطرناک کار دی وکړي چې دا وایرل شي. نه، دا چرې هم نه دي پکار. وایرل کېدل دې ته نه وایي. وایرل کېدل بلا نورې هم طریقې شته. نن سبا د ځوانانو ته زه ریکویسټ کوم چې خدای او قرآن ته وګورئ چې دا وایرل کېدل، دا پزول وایرل کېدل دا پرېږدوئ او ځان په یو ښه طریقه وایرل کوئ، نو په هغې کې به ستاسو هم پیدئ، مور او پلار به ستاسو هم خوشحاله وي. او د پزول وایرل کېدو دپاره دا خپل ځان مه وژنئ. فرض کرې یو سړی وایرل شو، نو دا د دنیا دا ژوند ډېر کم دی. دا به څومره ټیم پورې وایرلي؟ دا یو ورکوټه شان میسج، په دې باندې عمل وکړئ او دا خپل ځان کامیاب کړئ. ځکه نن سبا هغه سړی کامیاب دی چا چې خپل ځان پیژندلی، چا چې خپل ځان کامیاب کړی. کو ځان په یو صحیح طریقه باندې وایرل کړئ، نو خلک به هم ستاسو عزت کوي، مور او پلار به ستاسو هم خوشحاله وي، او ټول عمر به تاسو خلک یادوي چې یاره دا د پلانکي زوی دی او دا کار کړی، دا ډېر ښه طریقې سره دا کار کړی او دا د ځان کامیاب کړی. ستاسو مثالونه به خلکو له ورکوي. د دنیا دا ژوند د یو 2 ورځو ژوند دی، نو لہذا دا په خوشحالۍ تېرول پکار وي او داسې ژوند تېرول پکار وي که سبا یو کس مړم شي نو هغه خلک نه هېروي، لکه مطلب په ښه نوم باندې یادېږي. په دې باندې عمل وکړئ، دې کې به هم پیدا وي. که ویډیو هم خوښه شوه نو لایک یې کوئ، شیر یې کوئ او نور ګروپونو کې هم شیر کوئ، ځکه چې نن سبا زه وینم دا ځوانان بل طرف ته روان دي او دوی خپل سبق پرېښی دی، خپل ژوند یې پرېښی دی، خو بس د وایرل کېدو دپاره قسم طریقې کوي. ډېره مهرباني، والسلام.